په تالاش کې د عثمان صاحب د کتاب د مخکتنې نه دا وخت په کمانګره کې را روان او باران شوی دی. د باران نه وروسته د بوډۍ ټال دی جوړ شوی دی. سږکال د پشکال موسم هم نسبتا ښه تېر شو، ما سوای د 10 ورځونه، او د هغې نه علاوه د بادرو موسم په کوز دیر کې، په بر دیر کې او دغسې په دې خواوشا سیمو ملکنډ ډویژن کې ډېر زیات ښه تېر شو. د تالاش څنګه چې مې ته ووایي د جو کمانګرې سیمه ده، د هغې نه واپس تیمرګړ اړخ ته په سفر خو دا مې صرف دا نظاره ډېره خوندوره وه. نور راښکاره شو د تیز باران نه وروسته 1 ګنټه یوه نیمه ښه تیز باران وشو، او د هغې نه وروسته نور راښکاره شو. نو هغه نظاره ما غوښته چې تاسو سره شریک کړم، او دې دوران کې سره سماتې ګوډې خبرې هم وکړم. د پښتو ادب په حواله د عثمان صاحب کتاب د تالاش د سیمې د دیر پښتو ادبي کاروان د سوري د لاندې شوی تالاش پښتو ادبي کاروان، نو په هغې کې د سیمې تکړه هنرمند شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو لکه رضوان الله شمال، اقبال شاکر صاحب او دغسې نورو یادو نوموړو لیکوالانو شرکت کړی و. دغه دستورک کې که څه چې باران هم راښکې شو، او هغه تالار چې دی، هغه پنډال چې کوم دی، هغه سیلۍ جګ چاکړ بیځی که، خو د هغې باوجود مقامي خلک تر اخره وخته پورې په دغه مشاعره کې، په دغه دستورک کې 2 نیمې 3 ګنټې هغې شریک وو. نو د دې خلکو د ادب سره چې کومه مینه ده، د شعر سره، د پښتو ژبې سره، نه صرف د دې سیمې بلکې دا اوس یو مجموعي تاثر زه تاسو ته درکوم چې عموما چې کله هم زه ګرځم په مختلفو سیمو کې، په مختلفو دستورو او پروګرامونو کې شرکت کوم، نو ماته دا محسوسیږي چې 40 کاله وړاندې د پښتو ژبې دپاره، دغې مورنۍ ژبې دپاره، د دغې مور دپاره د خلکو دومره مینه نه وه څومره چې اوس سیوا شوې ده. دا د حالاتو جبر دی، یا د دې ادبي تنظیمونو هغه هلې ځلې دي چې د پښتو ژبې ته، خپلې مورنۍ ژبې ته نوره ښکلا وربخښلې ده، او د خلکو په زړونو کې د هغې دپاره مینه پیدا کړې ده. نو ستاسو نه مې هم دغه غوښتنه ده چې دا پښتو ده چې موږ ته شناخت رابخلی دی، پېژندګلوي رابخلې ده. دا پښتو یا مورنۍ ژبه، هره ژبه چې موږ هغو ټولو ته احترام لرو، خو زموږ ژبه په مورنۍ ژبه پښتو ده. نو موږ په دغه کې سوچ کوو، موږ په دغه کې فکر کوو، موږ په دغه ژبه کې خوبونه وینو، موږ په دغه ژبه باندې پېژندی کېږو، په دغه ژبه باندې د خلکو سره ارتباط او تماس یعنی رابطه ساتو، خپل خیالات، خپل احساسات شریکو. نو باید چې بیا ټول د دې دپاره کار وکړو. پښتو ژبه کې خو منفرده خبره دا ده چې دا د ژبې سره سره پښتو یا پښتونولي د یو کلتور نوم هم دی. دا بیا هغه ټول سماجي خاصیتونه، ټولنیز خاصیتونه هغه پکې رابند دي، په دې پښتو پښتونولۍ کې ورګډ دي. یعنی پښتو پښتونولي په لنډو ټکو کې ته تاسو ته وایم چې موږ د یو بل نه نشو بېلولی. نو چې کله نشو بېلولی، معنا دا چې خدای مکه که پښتو ژبه موږ نه ورکېږي، نو بیا به موږ نه پښتونولي، هغه درانه او پښتانه صفتونه به هم موږ نه ورکېږي. او دا په ماضي کې یا په حال کې، په هغه ځایونو کې چېرته چې د خلکو نه پښتو هېرېږي، نو بیا بدنصیبي وي دغه خلکو چې پښتونولي ته هم هېره شي. د مثال د بیلګې په ډول به درته د کشمیر د پښتنو په هندوستان کې پښتانه اوسېږي، داسې په خارجي غربي هېوادونو کې پښتانه که هغه کله د فامیلونو سره، یعنې د خپل خاندانونو سره چې کله دوی پاتې کېږي، نو بیا څه کلونه، څه موده یا څه پیړۍ وروسته هغو ته احساس وشي چې موږ ډېر لوی څه د لاسه ورکړي دي. که څه چې زموږ معاش ښه شوی دی، که څه چې زموږ ژوند آسان شوی دی، که څه چې موږ پیسې ټکې ډېرې ګټلې دي. خو هغه خلک تاسو په خارجي هېوادونو کې چې خاص کر کوم ملګري پاتې کېږي او هغه دا ویډیو ګوري، نو هغې ته بهتره اندازوي چې هغې بچو د پښتو سره چې کله پښتو ختمه شي، بیا د هغې نه پښتونولي هم هېره شي. نو د دې لنډ شانې راتګ غرض مې د دغې خوندورې دستورې یو د سترګو لیدلی حال، د خلکو مینه، د خلکو شرکت، او د پښتونولۍ په اړه باندې سمات ګوډې خبرې، څه خپل خیالات، احساسات در سره شریکولو. خو د دې نه زیات زما مطلب د نور د باران نه وروسته د نور د راښکاره کېدو دغه خوندوره نظاره او دغه منظرونه تاسو سره شریکولو، په دې خاطر چې تاسو یې مخکې ملګرو سره شریک کړئ. خپل کوربه سمیع الله خاطر ته اجازت راکړئ. کورم ودان، یو نړۍ، یو جهان. مننه.